کاسا زر پروژه په افغانستان کې یو نوی اقتصادي بدلون. د کاسا زر پروژه څه ډول یو پروژه ده؟ په دغه پروژه کې کوم هیوادونه شامل دي؟ د کاسا زر پروژې اقتصادي ګټې افغانستان ته کومې دي؟ افغانستان به په کلني ډول له دغې پروژې څخه څومره عواید ترلاسه کوي؟ د دغې پروژې تړون د کومو هیوادونو ترمنځ پر کومو شرایطو امضا شوی ده؟ دغه پروژه کله ډیزاین شوې او کله به پای ته ورسیږي؟ د کاسا زر په اړه به مو دغه ټولې پوښتنې په دغې لنډه ویډیو کې ځواب شي. هستیم که انشالله یک پروژه مهم حیاتی برای منطقه خواهد بود و در برق و بسیار هم کمک خواهد کرد ملت را و کار آغاز پروژه انشالله در آخر اپریل آینده است. یک ما بعد انشالله کارش آغاز میشه. درنو هیوادوالو، له 2 کلن ځنډ وروسته نړیوال بانک پریکړه وکړله چې د کاسا زر پروژې چارې چې وروسته تر فتحې په افغانستان کې درېدلې وې دغه چارې بیا ځلې پیل کړي. افغانستان اسلامي امارات او همداراز د برښنا شرکت له زیاتو هڅو وروسته او همداراز د سیمې هیوادونو په همکارۍ سره نړیوال بانک د دغه پروژې د بیا پیل دپاره چمتووالی وښود. د برښنا شرکت یو پلاوی چې د همدې پروژې د بیا پیل په موخه ترکیې هیواد ته سفر کړی و. د دغه سفر په پایله کې چې 2 ورځنۍ ناسته ترسره سوله، نړیوال بانک پریکړه وکړله چې په افغانستان کې به د دغه پروژې چارې د سره پیلوي او د دغه پروژې چارې به انشاءالله العزیز د 1403 کال د سور په میاشت کې پیلیږي او همداراز د 1404 کال د کال تر پایه پورې به د دغه پروژې چارې بشپړیږي. دغه کاسا زر پروژه چې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د برېښنا د انتقال یو مهمه پروژه ده. د قرغیزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه. نړیوال بانک د دغې پروژې مالي ملاتړ کوي او انشاءالله چارې به عملا د راروانې میاشتې په پای کې د ازا نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا د کاسا زر پروژې د کارونو د پیل کېدو خبر ورکړی ده. د کاسا زر د برېښنا او انرژۍ یوه لویه پروژه ده چې په ترسراوي سره یې د قرغیزستان او تاجکستان له اړتیا ډیره برېښنا افغانستان او پاکستان ته رسول کیږي. د کاسا زر پروژه له منځني اسیا د شیرخان بندر له لارې د افغانستان شمال ته ننوځي او له هغه ځایه د کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار له لارې پر تورخم باندې کوزي پښتونخوا ته اړول کیږي. د دې پروژې هوکړلیک په 2020 میلادي کال کې د یادو 4 هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. البته دغه پروژه په 2015 کال کې ډیزاین شوې وه او داسې اټکل کېده چې په 2022 کال کې به دغه پروژه تکمیل شي. خو له هغې وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی د دغې پروژې په تطبیق کې مشکلات رامنځته شوه. خو دا ده یو ځل بیا د خوښۍ ځای ده چې د دغې پروژې د بیرته د پیل کېدو خبرونه اورو. د دغه تړون له مخې چې د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان له لوري امضا شوی ده، د قرغیزستان او تاجکستان به 1400 کیلومتره د انرژۍ د انتقال د لیکي پرمټ 300 میګاواټه برېښنا افغانستان ته او 1000 میګاواټه پاکستان ته لیږدوي. د دغې پروژې ټوټال لګښت 1.18 میلیارده ډالر اټکل شوی ده چې په تیر کې د نړیوال بانک، امریکا، انګلستان، د اروپا د پانګونې بانک او د اسلامي پراختیا بانک د دغه پیسو د ورکړې ژمنې کړې وې. د برېښنا د لیږد سترې ملي پروژې چارې چې د هیواد دننه د اوبو او انرژۍ وزارت او افغان برېښنا شرکت له لوري پر مخ وړل کیږي کولی شي په سیمه کې اقتصادي پرمختګ، سیاسي ټیکاو او د افغانستان لپاره د نړیوال باور زمینه برابره کړي. پاکستان چې په د ګرمۍ په موسم کې د برېښنا د نشتون له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان وي، له دې لارې به وکولی شي خپله د اړتیا وړ برېښنا ترلاسه کړي
اټکل کیږي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په سیمه کې 4 هیوادونو کې د غربت مخه ونیول شي او تر پلي کېدو وروسته به د زرهاوو دندو د پیدا کېدو لامل شي چې د سیمې د اقتصاد لپاره به دغه کار ورځ پر ورځ ګټور تمام شي. تر دا مهال د کاسا زر پروژې د رغونې چارې په قرغیزستان کې 90 سلنه، په تاجکستان کې 70 سلنه، افغانستان کې 10 سلنه او په پاکستان کې 50 سلنه ترسره شوي دي. خو له 2 کلن ځنډ څخه وروسته د نړیوال بانک له لوري په افغانستان کې د کاسا زر پروژې چارې یو ځل بیا پیل شوي دي. نړیوال بانک غواړي چې له 2 کلن ځنډ وروسته په افغانستان کې د کاسا زر برېښنا نیمګړې پروژې چارې بیرته پیل کړي. دغه پروژه د افغانستان اسلامي امارت او برېښنا شرکت په هڅو او د سیمو هیوادونو په همکارۍ د نړیوال بانک له لوري پیلېږي. له قرغیزستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د انرژۍ د لیږد تر ټولو سترې پروژې کاسا زر د بیا پیل په اړه د ترکیې په استانبول ښار کې د نړیوال بانک، افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستاني استازو ترمنځ ګډه ناسته شوې وه. دا ناسته چې د افغانستان د برېښنا شرکت استازي هم پکې ګډون کړی و او د برېښنا او انرژۍ سوداګرۍ سیمه ییز نښلون دې سترې پروژې بیا پیل ته یې چمتووالی ښودلی و. د کاسا زر پروژې تاسیسات به په افغانستان کې د 850 کیلومتره په اوږدوالي د کندوز له شیرخان بندر څخه د ننګرهار تر تورخم پورې بشپړېږي. ټاکل شوې وه له 2 کلن ځنډ څخه وروسته د برېښنا لیږد دا ستره پروژه د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د بیا ځل لپاره د 1403 لمریز کال د غویي میاشت کې بیا پیل او د 1404 لمریز کال په پای کې بشپړه شي. د دې پروژې چارې د نړیوال بانک له لوري د سیمې هیوادونو په غوښتنه او د افغانستان له لوري د چمتووالي او بشپړو شرایطو او ډاډمنتیا په ښودلو سره بیرته پیلېږي. خو موږ ته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دغه پروژې اقتصادي ګټې افغانستان ته کومې دي. د دې ترڅنګ چې دغه پروژه به افغانستان ته د ټرانزیټ له لارې د کال د 65 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې د ټرانزیټ حق ورکوي. د دې ترڅنګ ځینې نورې ګټې هم افغانستان ته په دغه پروژه کې په نظر کې نیول شوي دي چې له جملې څخه افغانستان ته د 300 میګا واټه اضافي برېښنا ورکول دي. لکه څنګه چې اټکل شوي د کاسا زر پروژه کې به د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان هیوادونه وتوانیږي چې د سیمې په کچه د برېښنا د سوداګرۍ مارکیټ برابر کړي. کاسا زر پروژه به د افغانستان له لارې پاکستان هیواد ته 1000 میګا واټه برېښنا ولیږدوي. په دې پروژې سره به د سیمې 4 هیوادونه د خپلمنځي ګټو پر اساس سره وتړل شي. دا پروژه کولی شي په سیمه او نړۍ کې د افغانستان نړیوال حیثیت او باور زیات کړي. یا دا پروژه به د مرکزي اسیا له قرغیزستان او تاجکستان هیوادونو څخه چې د برېښنا د تولید خورا ډېر امکانات په واک کې لري او د اوړي په موسم کې ورته چندان اړتیا نه لیدل کېږي، د جنوبي اسیا، پاکستان او افغانستان په هیوادونو وپلوري. د کاسا زر پروژې اټکلیز لګښت 1.2 میلیارده امریکایي ډالر اټکل شوی ده چې د دغه اټکلیز اوږدوالی یې په افغانستان کې 562 کیلومتره ده چې د افغانستان په خاوره کې به تیریږي. د یادې پروژې په چوکاټ کې به په پلخمري ښار کې د 300 میګا واټه برېښنا بک ټو بک سټیشن ورغول شي چې په رغولو سره به افغانستان وکولی شي له تاجکستان هیواد څخه د هغه شته 220 کیلو واټه لین له لارې برېښنا وپیري چې له تاجکستان هیواد څخه هیواد ته راغلی ده. د برېښنا د لیږد دا ستره ملي پروژه کولی شي په سیمه کې اقتصادي پرمختګ، سیاسي ټیکاو او د افغانستان لپاره د نړیوال باور زمینه برابره کړي. پاکستان چې د ګرمۍ په موسم کې او افغانستان د ژمي په موسم کې د برېښنا له کموالي سره لاس او ګریوان وي، له دې لارې به وکولی شي خپله د اړتیا وړ برېښنا ترلاسه کړي. د دې پروژې په پلي کېدو سره به په سیمه کې د 4 هیوادونو د غربت مخه ونیول شي. د پلي کېدو جریان او وروسته له هغه به د زرهاوو دندو د پیدا کېدلو لامل شي.
د سیمې اقتصادي چارې به ورځ تر ورځې پر مخ کېدو روانې شي او غربت به له منځه ولاړ شي. په افغانستان کې به یا د پروژه له 200 کلیو 23 ولسوالیو او 7 ولایتونو څخه تیریږي، یا د پروژه به 1,52,000 کورنۍ چې د دې پروژې د 2 کیلومترۍ کې موقعیت لري متاثره کورنیو ته به د همدې پروژې پر مټ د ټولنې د ملاتړ د پروګرام تر نامه لاندې د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت ټولګټې پروژې د کلیو پراختیا وزارت له لوري د خلکو له غوښتنې سره سمې پلی شي، ترڅو هغه سیمې او کورنۍ چې د دې پروژې له پلي کېدو څخه متاثره کیږي ورڅخه ګټه واخلي. د یادونې وړ ده چې د هیواد دننه د دې پروژې چارې د افغانستان د برېښنا شرکت او اوبو او انرژۍ وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي. په یادو سیمو کې چې برېښنا ورڅخه تیریږي تر ډیره بریده مسلکي او غیر مسلکي کارکوونکو له هماغو سیمو څخه په دندو وګمارل شي، ترڅو خلکو ته کاري زمینه برابره شي او د دوی د اقتصادي پراختیا په برخه کې به یو کوچنی ګام واخیستل شي. د دې پروژې اوږدمهاله ګټو څخه په لاسته راتلو سره به په یادو سیمو کې هغه صنعتي او زراعتي شرکتونه چې اوس وخت کې د برېښنا له نشتون سره مخ دي او خپل کارونه په ډیرو ستونزو او لګښت سره ترسره کوي له برېښنا څخه برخمن شي. د ازا نیوز محترمو لیدونکو مننه چې تر دې دمه راسره پاتې وئ.